السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو هوښیار سړي یو ډیره د فن خبره کړې ده. دا خبره موږ او تاسو باید تر اخره واورو. یو سړی راجک شو، یو 15 او شپږ دنې بوزګیان چې بیزو خلک ورته وایي د غیر ونیول. دی په یو کوټه کې بند کړل، په یو داسې کوټه کې ایثار کړل چې هغې نه د وتلې لار نه وه. د دې کوټې چت خلاص و او د چت طرفه یو زینه ورته کېښوده چې په هغه باندې پورته ختلی شو، او په دې زینې نه پاس په دې کوټې د پاسه طرفه دغه بوزګیانو لپاره دغه سړي کیلې ځوانډې کړې، کیلې یې ورولولې. بیزوګی چې دی هغه د کیلې ډېر شوقي دی، نو دغه کیلې چې دوی کله لیدې نو هر یو کوشش کو چې دغه کیلې طرف ته پوس ور وخیږي او دا کیلې وروخلي. خو لیکن هر بیزګی چې د کیلې طرف ته خاطا نه د پاسه به دغه سړی په دغه بیزګیانو باندې یخ اوبه سړی اوبه به پر خوشي کړي چې هغه سره به ټول لمده شول، او کوم یو بیزګی به چې پورته خاطا هغه به بیرته د کیلې د اخستنه منع شو، لاندې به کوشو. دغه سلسله جری و تر دې پره چې ټول بوزګیان په دې باندې پوه شو چې د مونږ باندې اوبه د دې لامل تیږي، لامل دا دی چې مونږ پاس دغه کلی طرف ته خېږو. نو دوی فکر وکړو چې باید د کلی طرف ته ونه خېږي. خدا چې بیزو د کلی ډیره شوقي و، یو به د دینه یو ناڅاپي په پټه طریقه سره یا په یو چال سره کوشش کو چې د کلی طرف ته یو ناڅاپي وخېږي، خو چې کله به دوی خاطا نه د پاسه به اوبه پرېږدي دی، نو دغه بوزګیان به په یو باندې د وهلې شروع وکړه چې ځکه په موږ ټول باندې چې دغه سړی اوبه تیږي، لامل او وجه ته د تو د وجه نه په موږ باندې دا اوبه تیږي چې ته پورته د خطلې کوشش کې. نو هغه یو بوزګی چې پورته به خطا هغه به ټول رواني و وایي به تر دې پره چې خبي وو د کلینه به مناشو. کله چې ټول بوزګیانو دا عادت واخیستو، نو دغه سړی د بوزګیانو د منځ نه یو بوزګی لري کو، د دې په ځای باندې یو نوې بوزګی د کلی منځ ته دغه کوټې منځ ته داخل کو. کله چې د کوټې منځ ته نوې بوزګی داخل کو، هغه په دې نو خبر شي دلته یا سړی او په مونږ تیږي یا څه وجدو. نو هغه وار د کلی طرف ته هڅه شروع کړه. چې هڅه د کلی طرف ته شروع کړه، نو دغه نور د وهلو بنا ور باندې وکړه. چې د وهلو بنا ور باندې وکړه، نو دغه بوزګی پوه شو چې زه د اوبې دغه کلی طرف ته خېږم، نو زه وهل کېږم. نو دغه بوزګی د دې نه منع شو. بیا دغه سړي بل بوزګی لري کو، د یو بل نوې بوزګی داخل کو. دغه نوې بوزګی چې داخل کو، دغه هم د کلی طرف ته هڅه شروع کړه. نو بیا دغه بوزګیان د وهلو شروع ور باندې وکړه تر دې پورې چې د کلی نه بیا دا منع شو. د دې نه وروسته بیا دغه سړی ودرېد، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم ټول بوزګیان همداسې وار په وار زوړ بوزګی لري کوو، نوې بوزګی پکې داخل کوو. نو تر اخر ته د پر چې ټول بوزګیان نوې بوزګیان کې داخل شو. خو په دې وخت کې په بوزګیانو پورته خطل کې په بوزګیانو باندې اوبم نتی ولې کېدی، خو بیا هم چې یو بوزګی به د دې پورته خېت کې لري خاصه کوشش وکړو، نو په دې بعد هغه نور بوزګیان به هغه ویو. نو دغه نوې بوزګیان چې راغلي و دې ته پاته نلګېدل، دا نو خبر چې څه وجدو چې میګ وهل کېږو. خو لیکن ټول دا معمول وخسته و چې پورته کې یو بوزګی خېږي هغه به وهل کېږي. نو آخر د ټولو دا معمول وګرځیدو چې نغه خاتون کې بوزګی به وهل کېږي. خو لیکن خبر په دې نه و چې والي وهل کېږو، والي پورته د خطل نه منع شوی یو. د قسم چال نن په مونږ باندې شوی دی. په مونږ باندې اکثره خلکو باندې دغه قسم چال شوی دی چې مونږ یو خبره پاسې ولګو، یاره دا خبره ناروا، یاره دا خبره کفر، یاره دا خبره شرک. خو مونږ ته معلومات نشته چې ولې کفر، ولې شرک، ولې ناروا، څه وجدو، څه تاریخ لري، څه خبره ده. په هغې باندې مونږ سوچ نه کوو.